قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. نن موږ تاسو ته د ګل محمد خوشحال په یاد کې یوه خوندوره مشاعره وړاندې کوو. زموږ په دریځ کې میلمانه دي د ګل محمد خوشحال مشر ورور ګل باچا چې د موږ سره تشریف لري، او نیاز محمد مخمور صاحب زموږ د نن د مشاعرې مشر دی، او دغه اوسنی شاعر چې تاسو ته کلام وړاندې کوي د نیاز محمد مخمور صاحب زوی دی مقبول احمد رنځور صاحب. و زه دته بلنه ورکوم چې دی د مشاعرې برخوالو ته خپل کلام وړاندې کړي. تنگ یو له ژوند ځان ته اجل لټوو، تنگ یو له ژوند ځان ته اجل لټوو، نور به د دې خبرو حل لټوو. ډېر الله ډېر ښه. مرو په غوغا او چیغو نور پښتنو، مرو په غوغا او چیغو نور پښتنو، پر ځای د چیغو بکار بل لټوو. ډېر الله ډېر ښه. له پښتنو پرې کوي دواړې وژې، له پښتنو پرې کوي دواړې وژې، څنګه به خوب موږ د سینګل لټوو. آها ډېر الله ډېر. غزل عرض ده ارشاد د صدر صاحب اجازه او مشران په اجازه. دا نیمګړی ستړی ژوند مو بې قراره، دا نیمګړی ستړی ژوند مو بې قراره، په دې دومره شتمني کې بې اختیاره، په دې دومره شتمني کې بې اختیاره. ډېر الله بیرته ووایم. دا نیمګړی ستړی ژوند مو بې قراره، په دې دومره شتمني کې بې اختیاره. ډېر ښه. خزانې د قام د خپلو منځ کې لوټ سوې، خزانې د قام د خپلو منځ کې لوټ سوې، څنګه وکړمه ګیله له څوکیداره. ووایه بیا ووایه بیا ووایه. ډېر ښه ډېر ښه. خزانې د قام د خپلو منځ کې لوټ سوې، واه څنګه وکړمه ګیله له څوکیداره. ډېر الله. او د جومات په سب کې هم چاودنه وسوه، د جومات په سب کې هم چاودنه وسوه، په زغم نسي خپله لار ټاکه سالاره. واو ډېر الله ډېر الله. موږ لوستلی دی تاریخ په ټکو ټکو، موږ لوستلی دی تاریخ په ټکو ټکو، موږ لوستلی دی تاریخ په ټکو ټکو. واه جنگ او توره په تاریخ کې زموږ لاره، جنگ او توره په تاریخ کې زموږ لاره. بیا ووایه ډېر ښه. موږ لوستلی دی تاریخ په ټکو ټکو، واوه جنگ او توره په تاریخ کې زموږ لاره. دا د امن سولې غږ تاویشتلی، دا د امن سولې غږ تاویشتلی، مړ به نسي د کوترو له ازاره. واه ډېر ښه. د نړۍ اختر په کومو میلو تیر سي، د نړۍ اختر په کومو میلو تیر سي، لمانځو زموږ اختر د ورونو پر مزاره. الله بیا ووایه ډېر ښه. د نړۍ اختر په کومو میلو تیر سي، لمانځو زموږ اختر د ورونو پر مزاره. ډېر الله ډېر. او هره خواته جوړ ماتم دی غلبلي دی، هره خواته جوړ ماتم دی غلبلي دی، ولاړ سم چیرې د رنځور پروردګاره. ډېر الله مکتب بیا ووایه بیا ووایه ډېر ښه. هره خواته جوړ ماتم دی غلبلي دی، واه ولاړ سم چیرې د رنځور پروردګاره. ډېر الله ډېر ډېر الله. قدرمنو لیدونکو، ځوان زلمی شاعر چې په لومړي ځل د پیاوړي لیکوال له سټیجه تاسو ته مخاطب و، خوش کلام یې تاسو ته واوراوئ. د ده نه یو جهان مننه کوم. مقبول احمد رنځور صاحب